له افغانستان څخه په ازبکستان باندې د داعش د بریدونو حقیقت اوس معلوم شو. طالبانو څه ویلي دي؟ تازه څه روان دي؟ ولې د ازبکستان تیارې افغانستان ته راغلي دي؟ دا هر څه په همدې ویډیو کې کتلی شئ، خو لومړی چینل درسره سبسکرایب کړئ. طالبان وایي د هغې دا څېړنه کوي چې ویل کېږي داعش د افغانستان له خاورې پر ازبکستان توغندیز بریدونه کړي دي. که څه هم د ازبکستان د دفاع وزارت ویلي د افغانستان او ازبکستان په پوله هیڅ ډول امنیتي فعالیت نه دی شوی، خو طالبانو د هغې دا څېړنه پیل کړې ده چې ویل کېږي داعش له افغانستان د ازبکستان په ترمزخار توغندیز بریدونه کړي دي. اماق خبري چینل چې داعش پورې تړلي خبرونه خپروي د اپریل په 18مه یوه ویډیو خپره کړې ده او په پیل کې په عربي ژبه په لیکلي ډول دعوه کړې ده چې پر کاتوشیا توغندیو یې ازبکستان په نښه کړی دی. له دې بریدونو وروسته ځینو رسنیو راپور ورکړی دی چې دا توغندي د افغانستان له خاورې توغول شوي دي، خو طالبان دا ادعاوې ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل په دې اړه دوی څېړنې کوي چې دا توغندي له کومه ځایه توغول شوي دي. ښاغلي مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل داعش سره موږ خپله هم افغانستان کې په مبارزه بوخت یو او تقریبا نشت سره مو مخ کړي دي. اوس دوی هېڅ چیرې فزیکي شتون نه لري او نه هم کومه قرارګاه لري، نه داسې کوم ثبوت شته چې دومره په یوه سیمه کې معلوم وښیي. خو د طالبانو له ادعا سره اندېښنه پر دې ده چې داعش په افغانستان کې په یوه ګواښ بدلیدونکی دی. شنونکي وایي که چیرې دا موضوع په اثبات ورسیږي چې داعش د افغانستان له خاورې ازبکستان په نښه کړی، دا به افغانستان یوې بلې جګړې کې ښکېل کړي. په افغانستان کې د ناټو مخکینی سلاکار او د چارو شنونکی شفیق ادم وایي چې طالبانو د داعش په اړه ناسمه محاسبه کړې او اړینه ده چې دا ګواښ جدي وبولي. نوموړی وایي چې دلیل یې همدا دی چې داعش د دې ډلې بریدونو وړتیا پیدا کړې او ترڅنګ یې هغه وسلو او یا توغندیو ته لاسرسی پیدا کړی دی چې کولی شي د افغانستان له خاورې ګاونډي هیوادونه په نښه کړي. خو د ازادۍ راډیو ازبکي څانګې په حواله د ازبکستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د افغانستان او ازبکستان په پوله کې کوم امنیتي فعالیت نه دی ترسره شوی او وضعیت سم دی. واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته داعش په افغانستان کې هم لوی او واړه بریدونه کړي دي چې له دې په کابل، کندهار او کندوز کې ځانمرګي حملې یادولی شو چې سلګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اړولې ده. خو که چیرې پر ازبکستان د افغانستان له خاورې د داعش برید کره شي، دا به لومړی ځل وي چې دا ډله له افغان خاورې بل یو هیواد په نښه کوي. بلخوا داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې د ازبکستان جیټ الوتکو پر افغان خاوره مانورونه وکړل. د مزار شریف، حیرتانو بندر او کلدارې ولسوالۍ اړوند سیمو ته د ازبکستان جیټ الوتکې راوختې وې او پر افغان خاوره یې ګزمې ووهلې. د نړیوالو قوانینو او حقونو له مخې دا کار په ښکاره د افغانستان د ارضي تمامیت ننګول دي. ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. د سوله افغان یوټیوب چینل څخه نورې ویډیوګانې مه هیروئ، تر اخره وګورئ او لایک یې کړئ. تر بیا په تمه اوسئ.